اتم نمبر مقام روایت کی راضی یو جهاد کی د جهاد په موقع باندې صحابه فرمایي مونږ د نبی علیہ السلام سره یو علاقه باندې مونږ تیر شو الته میږي او هغه میږي چا سیزلو په اور باندې نو دا موقع باندې نبی علیہ السلام غصه شو او وی فرمایل انه لا ينبغي لبشر ان يعذب بعذاب الله د مسلمان د بنده د پاره دا جایز نه دی چې د مخلوق ته داسې عذاب ورکی څنګه عذاب چې الله پاک ورکوي نو اور باندې عذاب ورکول دا د الله پاک کار دی بنده به بل چاته په اور باندې عذاب نه ورکوي نو نبی علیہ السلام منو فرمایله ښه دی وجنه نن سبا جدید آلات دي تاسو به ګورئ ماشو ته خلکو ځینې خو ټېنسې غونته راوتي دي نو هغې کې اوري چې داسې بې دا ماش ووي نو وسوځي او ځینې د هسپتالونو یا سرکاري ادارو کې هغې دپاره خپلې د بجلۍ هیټرې لګېدلې وي ماشي چې دې ته راځي نو بس هغه سوځي نو دغه هیټرې یا دا قسمه ټېنسې یا دا قسمه آلات چې هغې سره ماشي یا هغې سره مچان سوځي دا جایز نه دي ښه خبره باندې پوهېږي هغې دپاره نوره ګرباتۍ وغیره دا استعمالولی شي د هغې چې هغې وږمې سره یا لوګي سره هغې مړه شي خو دا کوم جدید آلات چې د سوځولو راوتي دي دا ناجایز او د هغې وجه دا حدیث دی ښه چې نبي علیہ السلام منه فرمایلی ده چې مخلوق به مخلوق ته د الله د عذاب په شانتې عذاب نه ورکوي اور باندې سیزل په عامو حالاتو کې دا ناجایز او ناروا دي